د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما هیواد یا ماهان من خبرونه ده خبرونه کې درته زه کوچې ناصری خرغ لاستوم په دې هیله چې رک روغ وسیږي. درنو دوستانو د نن ورځې خبرونه مو د پومبي کښت ځانګړي کړې ده. تاسو به د نن ورځې په خبرونه کې لدی خبر شي چې په ننګرهار ولایت کې په څومره ځمکه باندې د پومبي کښت شوی د څومره حاصل اټکل شته دغه راز بزګر له خپلو حاصلاتو څومره خوښ دي د بزګرو عواید یا ګټه وټه په دې برخه کې څومره ده. نو له تاسې درنو زموږ هیله دا ده چې خپرونه تر پایه واورئ وګورئ ملتیا مو وکړئ. ګرانه وطنه جوړوم د لاله زار 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 وطنه زار 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 وطنه زار زار ګرانه وطنه جوړوم د لاله زار 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 وطنه زار 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 وطنه زار زار. درنو لیدونکو او خوږو اوریدونکو بیا هم ستړي مشئ. نو اوس د همدې سیمې اوسیدونکی مشر سړی ده زموږ په څنګ کې ولاړ دی د هم په خپله کرونده باندې پومبه کرلې له ده سره غږیږو. ستړي مشئ په خیر راغلی. خدای دې وبخښي جنت تاسې خپل نوم راته واخلئ. زه قاری شینګل. نو ما یادونه وکړه چې موږ به هغه بزګرو سره غږیږو چې دوی په خپلو کروندو باندې پومبه کرلې. تاسې هم پومبه کرلې؟ بلې صاحب. دا کومه کرونده کې شو موږ ولاړ؟ بلې صاحب دا زموږ خپله کرونده ده دا چې داخل کې ولاړ دي. ما یادونه وکړه د پومبې په کښت را سره وغږیه. دې سیمه کې خلک پومبه څنګه کوي؟ د جریب په اساس باندې من اچوو خو دې کې دا کم پټی دی چې لس بیسوې پټی دی. دا دې کې موږ تقریبا نیمن تخم اچولی دی. نیمن تخم اچولی دی خو د خدمت نه هم رسیدګي ونه کړه ځکه جګه شوه او ګڼه پاتې شوه ام چاپه شوه باد چاپه کړه رانه. او دا کله چې پټی وتره شو دا همداسې پټي کې پرګان شیندئ تاسې؟ او پرګان یې شیندو صاحب. او بیا ماله کېږي؟ بیا ماله کېږي او تقریبا چې نیم متر ته د خبر ورسیږي بوټی بعد هغې نه موږ دا اوبه کوو او خوشاوي 3 دانې ورکوو ورته چې په طریقه برابر راشي. خپله دا کومه کرونده کې چې موږ ولاړ یو دې پومبه ګڼه نه ده؟ د دې صاحب ګڼه ده خو زموږ د بېوسۍ نه ګڼه شوه. یعنې که دا لږه رنګړۍ وه ښه وه که نه؟ ډېره به ښه وه شاخونه یې کول او عایدات یې بیا نور هم اضافه کېده. بلې صاحب. او کیمیاوي سره کوم ډول سره کارول کېږي پومبه کې؟ دلته 3 قسمه سره ده. 3 قسمه سره ده چې یو د کودي کیمیایي د دغه د پاکستاني ده، یو دغه په نامه یادېږي یعنې خړه او سپینه سره خپله د سپینې موکه بیا پاتې ده. سپینه خو موږ په هغه اندازه کې ورکوو چې دی د قد و قامت نه داسې ټیټوي او زیاته توجه موږ تورې ته کوو. بلې صاحب. خپله که په حاصل را سره وغږېږي د پومبي حاصل دې سیمه کې څنګه ده؟ د پنبې حاصل صاحب دغه 10 بیسوې ځمکه چې ده دا مخکې موږ کرلې ده نو 40 منو ته عایدات رسېدلی دی او امکان لري چې دغه څه کال باندې ته ورسیږي. یعنې دا 10 بیسوې ده؟ دا 10 دې نه 40 منه حاصل ترلاسه کړی؟ او بلې صاحب. پاتې خو یو څه حاصل ورکوي نو؟ او پاتې تر اوسه خو لا چین زموږ نه دی شروع امکانات یې شته د 40 منو په تمه وي. ښه چې 40 منه نور حاصل ورکوي؟ نور حاصل ورکوي. بلې صاحب. نو درنو لیدونکو که داسې حساب ورته کېږي یو جریب تقریبا 2 خرواره حاصل ورکوي ځکه دغه 10 بیسوې پټي نه 40 منه حاصل ټول شوی ده او پاتې هم داسې هیلهمندي شته چې 40 منه نور حاصل ورکوي نو یو جریب تقریبا 2 خرواره حاصل ورکوي. ښه مشران ستاسې غږ اوري ستاسې په دې برخه کې غوښتنې څه دي؟ زمونږ په برخه کې دغه غوښتنې دي چې د دولت نه خامخا غوښتنه په دې باندې کوو چې موږ سره په هره لار کې د کومک وکړي. یعنې اصلاح شوي تخمونه؟ اصلاح شوي تخمونه. یعنې ستاسې غوښتنه دا ده چې تاسو سره مربوطه ادارې باید د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سره مرستې وکړي؟ بالکل همدا مې هیله ده او د دولت نه. ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ. ته مې ټاټوبۍ زنګوې روحي بدن د ننګیالو زنځیرونه یې بیزار زار زار وطنه زار 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 وطنه زار زار. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ چپرهار ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته چې اکثره کروندې ګورو نو رښتیا هم د پومبو کښت پکې زیات تر سترګو کېږي. دا چې په دې سیمه کې خلک پومبه ولې ډېره کري دوی له حاصله خوښ دي بله څه خبره ده. د همدې سیمې یو اوسېدونکی زموږ په څنګ کې ولاړ دی غواړو چې له ده سره په دې تړاو او ځینې نورې خبرې هم وکړو. ستړي مشئ په خیر راغلی.
السلام علیکم انجینر صاحب، د هر څه نه مخکې زه تاسو ته سلامونه تقدیموم. زما نوم ګل حضرت دی، همدې چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی همدې چپلهار ولسوالۍ د کلی شیخ اوسېدونکی یم. او دا چې تاسې موږ نه پوښتنه وکړله چې یار دلته دا د پنبې کښت څنګه زیات دی او ډېر په سترګو کېږي. یوازینی علت یې دا دی چې دلته دغه سیمه د اوبو د کمبود سره مخ ده او دغه پنبه چې ده د ډېره کم از کم اوبه غواړي. نو په همدې خاطر باندې د کلي زمینداران او دیکانان همدا کوشش کوي چې په خپلو ځمکو کې د پنبې کرونده وکړي. چپرهار ولسوالۍ دا رښتیا هم هغه سیمه ده چپرهار ولسوالۍ کې هغه پیناو چې ورته وایي. نور چپرهار خو بره بیا اوبه لري که نه؟ بالکل زموږ د ولسوالۍ نه بره چې دا کومې سیمې او کومې قریې دي دغه د اوبو نه نسبتا څه ګزاره کوي ښې دي، خو دا د ولسوالۍ نه لاندې ساحه چې ده دغه بیا د اوبو د ډېر کمبود سره مخ کېږي او د غر نه چې کومې اوبه راځي هماغه په دې لارې په اوږدو کې همدغې سیمې د ولسوالۍ تر سره پورې رارسېږي، نورې موږ ته لاندې ډېرې نه راځي. د پنبې کښت تاسو یادونه وکړه چې یعنې کم اوبو ته ضرورت لري. د پنبې فصل په څومره اوبو باندې څو ځل دا اوبه کېږي او بیا حاصل ته رسېږي؟ نو تقریبا د پنبې همدغه د وترې په حال کې د اوبو ډیر مصرف ته ضرورت لري چې ځمکه یخه شي او د خپل د پنبې دغه کوم تخم چې دی د دغې د رازرغونېدو زمینه مساعده شي او په ځمکه کې ښه راشنه شي. نو په دې خاطر دغه اول سر کې اوبو ته لږ ډیر ضرورت وي. نور که داسې 2-3 وارې اوبه ورته ورکړل شي نو پنبه خپل ځان را جوړوي او آماده کېږي د پنبې د تولید. اکثره کروندې چې موږ ګورو د پنبې کښت چې پکې کم ده دا ګڼه ده، یعنې رنګړۍ نه ده. ښه به نه وي چې پنبه لږه رنګړۍ هغه به حاصل ښه ورکوي؟ دا خو چې پنبه څومره رنګړۍ وي همدغومره حاصلات ښه راځي. خو دلته چې دا زموږ د سیمې زمینداران کوشش کوي چې دا خپله پنبه ګډه وساتي. یو علت یې دغه هم کېدلی شي چې دا ځمکه څومره په دې پنبې باندې د بیخ باندې سوری وي همدومره دا ځمکه خپل نو تر ډېره پورې ساتلی شي. نو په دغې خاطر باندې دغه خپله پنبه لږه ګډه ساتلې ده چې د پنبې د ډېرو اوبو ته ضرورت پیدا نه شي. او که ضرورت بیا پیدا شي نو دلته خلک اکثرا د ټویلونو نه کار اخلي او خپلې فصلونه د اوبو د ټویل په اوبو باندې خړوبوي. نو مصرف پرې راځي او دلته نو د زمیندارانو سره دومره ګنجایش بیا نه نو کوشش کوي چې دا د پنبې د مسافه د هغه ټاکلي میاد نه لږه کمه وساتي چې تر ډېر وخته پورې. خپله دیکانان او بزګر د پنبې له حاصل نه څومره خوښ دي؟ کروندګر د پنبې د حاصلاتو نه ډېر خوښ دي او تقریبا پنبه ډېر ښه حاصل ورکوي او کامیاب ترین فصل هم دا پنبه ده چې دلته یې دا زمیندار کري او ښه حاصل ورکوي. نو د پنبې د خوا نه زمیندار کوم شکایت نه لري، حاصل یې ښه دی. خو که چېرته لا هم ډېرې مرستې زموږ سره وشي د تصفیه شوي او د اصلاح شوي تخمونو او د تورو سرو د سپینو سرو نو دغه به نور هم پسې ښه شي. نو دا امکانات لري چې دغه فصل زموږ نور هم لاسته راوړنه ډېره ولري. ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم. درنو لیدونکو تاسې د دې مشر خبرې واورېدې. دی وایي چې په چپرهار کې ځکه د پنبې کښت ډېر تر سترګو کېږي چې د پنبې فصل ډېر اوبو ته اړتیا نه لري، یعنې دا په کم اوبو باندې حاصل ته رسېږي. او بله مسله دا چې د دوی غوښتنه هم دا ده که چېرته مربوطه ادارې له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې وکړي نو د دوی په حاصلاتو کې به لا زیاتوالی راشي. زموږ خپرونه جریان لري، ملتیا مو وکړئ. د غلامۍ له زنځیرونه یې مې زار 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 وطنه زار 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 وطنه زار زار ګرانه وطنه جوړوم دلاله زار 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 وطنه زار 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 وطنه زار زار. زما هیواد یا میهن من د خپرونې درنو مینوالو، بیا هم چپرهار ولسوالۍ کې اوس مو په څنګ کې یو ځوان ناست دی. له ده سره په دې غږیږو چې د پنبې کښت یا د پنبې صنعت چې کوم ده دا کلونه وړاندې دلته په کمه کچه او اوس په کمه کچه ده. خلک ولې ډېره پنبه کري؟ له ده سره په دې غږیږو. ځوانه ستړی مه شې، خپل نوم راته واخله. خیر اوسې، زما نوم ذبیح الله دی او د چپرهار ولسوالۍ د غرابت اوسېدونکی یم. کلونه وړاندې پنبه په همدې کچه کرل کېږي که نه اوس د پنبې کښت زیات شوی ده؟ او کلونه وړاندې چې کومه پنبه کرل کېدله کمه وله او اوس ورته بزګرانو ډېره مخه کړې ده، زیاته شوې ده.
او علت څه ده؟ علت دا دی چې یو خو په کم اوبو رسیږي او بل چې دی حاصل یې ډېر ښایسته حاصل ورکوي. لکه دا د خسو دپاره شوله، د زیاتره خلک یې زیاته وکري په همدې خاطر باندې چې هم حاصل ورکړي او هم خس شي. یعنې خسونه ستاسې هدف دا ده چې په ساده اصطلاح باندې موږ ورته پنبهچوب وایو، موږ پنبهچوب ګڼو چې کله پنبې حاصل راټول شي نو وروسته له دغه د پنبې دغه کم لرګي چې دي ډکې دي نه بیا د سون استفاده کېږي. او بل علت څه ده چې ولې زیاته شوې په دې وروستیو کې؟ بس په دې وروستیو کې په دې باندې زیاته شوې وله چې د وخت نه لږه چین ته ریګ رارید کېدلو او په دې خاطر باندې بزګرانو اوس اضافه نوره زیاته وکرله چې حاصل یې ښه شوی دی، ګټه وټه یې زیاته شي. او دلته اوس بزګران هم پرې هڅه کوي چې څومره پنبه خلک یې پنبه وکري. د پنبې تر څنګ د کال په دې موسم کې په دې سیمه کې یا په چپرهار کې نور څه کرل کېږي؟ بس کرل کېږي ورسره دا جوار هم ورسره کرل کېږي په څنګ کې، او نور پالک هم ورسره کرل کېږي، خپله پنبه هم کرل کېږي او ډېر حاصلات نور هم زیاتره بزګران یې کري او ګټه ترېنه اخیستل کېږي. نو مشران او مسؤلین ستاسې غږ اوري همدا اوس، ستاسې غوښتنه څه ده؟ که یوازې د پنبې د حاصل په تړاو غږیو، ستاسې غوښتنه څه ده؟ زموږ غوښتنه دا ده چې موږ بزګرانو ته د تخمونه اصلاح شوي تخمونه ورسیږي او سرې دې راورسیږي. بس دغه بزګرانو ته کومک وکړي چې خلکو حاصل ورکړي، چې ښه حاصل وکړي. ډېره زیاته مننه. سپینو سرولو یا مخزنه سلام دستا هرې زارې ته ستا پولالو د نړۍ ډک د هر بازار زار زار وطنه زار 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 وطنه زار زار. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. دا چې د پنبې د کښت لپاره کم ډول ځمکه ډېره مناسبه وي، یعنې ښه نتیجه ورکوي، او د دې ترڅنګ په کیمیاوي سرو کې کم ډول سرې باید پنبې فصل ته ورکول شي او په کم وخت کې ورکول شي. نو د دغې سیمې چپرهار ولسوالۍ یو بل ځوان زما په څنګ کې ولاړ دی، دی هم مقول دی، په یو کرونده کې بوخت و کار یې کوه. له دی اورو. ځوانه ستړي مشئ، په خیر راغلی، خپل نوم راته واخلئ. مننه. ژوندی اوسئ. ورور نوم مې عصمت الله دی، د چپرهار ولسوالۍ د همدغې ځای اوسېدونکی یم او همدغلته کښت کوم. ډېره زیاته مننه. الله دې ښه لره. بس په بزګرۍ بوخت یې؟ نو په بزګرۍ بوخت یې او بس همدغه خپله د الله دې همت درکړي، په حاصلاتو کې الله برکت واچوه. موږ د دې سیمې مشرانو سره وغږېدو، هغه هم بزګر ول، کروندګر و، د پنبې د کښت په طریقه او په دې. له تا یې اورو د پنبې د کښت لپاره کم ډول ځمکې ډېرې مناسبې او بل په کیمیاوي سره کې کم ډول سرې او څه وخت ورکول شي؟ د پنبې د ځمکو لپاره خو مختلفې ځمکې دغه یو مناسبه ځمکه چې مټینه خاوره ولري یا لږه شګنله غوندې ځمکه ولري، نو هغې په هغې کې ډېر بهترین حاصل ورکوي او ډېره ښایسته وده ورکوي پنبې لپاره. او د سرې لپاره زیات وخت کې موږ ډیفي سره استعمالوي، یعنې توره سره. ډیپي سره کم وخت کې کاروئ تاسې؟ دا دغه وخت کې چې کله اول اوبه موږ ورکوه، خشاوه کوه، دا تر څو دا فصل ځان برابر کړي او دغه کې هغې کې ورکړو تر څو زموږ بوټی پراخوالی وکړي او بوټی زموږ آینده حاصل ښه حاصل ولري. ښه، تاسې خپله هغه تجربه شریکه کوي. وړاندې مو یو بل کس سره خبرې کولې، هغه ویل چې دلته ډېر کله چې خلک پنبه ګڼه پرېږدي، کمه یې رنګړې کوي. علت یې دا ده چې د پنبې بیخ ته باید لمر ډېر ونه رسیږي، مثلا هلته باید سوری رطوبت وساتي. ستاسې په نظر باندې ګڼه پنبه ښه حاصل ورکوي که لږه رنګړې ښه حاصل ورکوي؟ په دې راسره وغږیږي. پنبه زما په خپل نظر باندې چې پنبه لږ سره ګړه ولري، لږه حاصل دغه پراختیا سره ولري او دغه سره ولري، نو هغه حاصل ورکوي ځکه یو بوټی غټیږي، بل وده ډېره ښایسته وده کوي او هغې حاصلات ډېر ښایسته حاصلات راځي. او په دې خاطر باندې باید چې لږه رنګړې شي پنبه باندې. د دې سیمې نورو خلکو سره چې موږ وغږېدو، هغوی د پنبې له حاصله ډېر خوښ دي. له تا یې اورو، د پنبې له حاصله تاسو څومره خوښ یاستئ؟ نو سږنی کال الحمدلله د الله نه راضي وو، بارانونه وشو، اوبه ډېرې وې، کال آباد و. سږنی کال الحمدلله ښه دي، فصلونه ټول ښه دي او ټول فصلونه ماشاءالله ډېر ښایسته راغلي دي. هم که پنبه دا خوا کې ورسره نور فصلونه هم ماشاءالله ډېر ښایسته راغلي دي او ډېر ښه راغلي دي. ډېره زیاته مننه. مننه. ژوندی اوسئ. ستا پولالو د نړۍ ډک دی هر بازار زار زار وطنه زار 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 وطنه زار زار ګرانه وطنه جوړوم د لاله زار 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 وطنه زار 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 وطنه زار زار.
درنو لیدونکو او خوږو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې معلومات درکوو چې د دغه سیمې یعنې چپرهار ولسوالۍ بزګر خپل د پنبې هغه له مارکیټه څومره خوښ دي. یعنې دوی خو به حاصل راټول کړي. وړاندې یو کس یادونه وکړه چې دلته یو ځیر پنبه چې ښه پالنه وشي 160 من حاصل ورکوي، یعنې 160 من حاصل 2 خرواره شو. خو دا چې بیرته مارکیټ نه دوی څومره خوښ دي. دغه سیمې اوسیدونکي زموږ په څنګ کې ولاړ دی، دا هم بزګري کوي، هم دغه سیمه کې په بزګرۍ بوخته له ده سره غږیږو. ځوانه ستړی مه شې، په خیر علي. ژوندی اوسې، خپل نوم راته واخله. نوم یې عجب خان سید دی، د چپرهار ولسوالۍ همدې کلي اوسېدونکی. ډېره زیاته مننه چې حاضر شوې موږ سره مرکه کوي. موږ د دې سیمې یو شمېر مشرانو سره بزګرو سره وغږېدو. هغوی د پنبې له حاصلاتو ډېر خوښ دي. له تاسې اورو چې د پنبې د حاصل هغه مارکیټ څنګه ده؟ له دې نه تاسو څومره راضي یاستئ؟ مو خو الحمدلله بس د پنبې د مارکیټ نه ډېر راضي یو. په دې وروستیو کې خو زموږ یو تړون چین سره هم شوی دی او الحمدلله صنعت هم ډېر ښه دی او په دې برخه کې خوشحاله یو د خپل هیوادوالو نه، د خپل هیواد د بشپړ د غړو څخه چې موږ ته یو سیستم برابر کړی د چین سره هم داسې نور هیوادو سره برابر کړي. نو الحمدلله موږ خوشحاله یو او زموږ د صنعت د لا پیاوړتیا لپاره ستاسې غوښتنه څه ده؟ بزګرو نه، مسؤلینو نه، تر څو د صنعت لا پراختیا؟ زموږ د غوښتنه دغه دا ده چې بس زموږ د پنبې الحمدلله حاصل اوس هم ښه دی او د اړوندو چارواکو نه هم دا هیله لرو چې د دیکانانو سره او صنعت په باره کې ډېر پرمختیا وکړي، مطلب ډېر پام وکړي زموږ د بزګرانو دپاره. بشپړ چارواکي چې کوم یو دي د سیمې کانا مثال دار یو ځای دي. نو الحمدلله زموږ صنعت هم ښه دي او صنعت به انشاءالله ډېر پیاوړتیا وکړي، ډېر مخ په وړاندې به لاړ شي. زموږ دا بزګران هم ښه دي او بس الحمدلله د ساحو کې پنبې او ډېر حاصل ورکړی. تقریبا د سیوای جیرې پورې 200 منه شاوخوا 180 منه 160 منه چې ښه خواري ورسره وشي نو تقریبا 200 منه پورې پنبه رسیږي. نو که زموږ د بزګرانو سره د اړوند چارواکي لږ مطلب لاسرسی ولري او سره کومک وکړي نو دغه به زموږ لږ مخکې لاړ شي، لا زیات به شي او انشاءالله نړۍ ته موږ بیخي داسې شو چې اوس مثال چین سره زموږ قرارداد دی، همداسې به نورو هیوادونو سره شي، نور سره به شي نو زموږ اقتصاد به مو سره پیاوړی شي او نور به هم سره ښه شو. افغانستان خو ماشاءالله ښه کرنیز هیواد دی او هر څه الحمدلله ښه دي. یوازې پنبې باره کې نه، نور شی هم شته دی په افغانستان کې، هر څه کرل کېږي او الحمدلله د پنبې حاصلات ډېر ښه دي. د یو ځوان په صفت له تا اورو چې یو شمېر خلک دي پراخه ځمکې په واک کې دي، الله تعالی ډېر څه ورکړي دي، خو دوی ډېر کم حاصلات لاسته راوړي. یعنې هغه څنګه چې لازمه ده هغومره زیار نه ګالي، کوښښ نه کوي. له دغسې بزګرو نه، له دغسې خلکو ستاسې غوښتنه څه ده؟ بس زموږ غوښتنه دا ده، زموږ بزګرم چې په دې ځایونو کې کم یو دي زیاتره چې هغه کسان دي چې یا ناپوهه دي یا د اقتصادي د وجې نه ځکه مشکلات لري، د اقتصاد مشکل مثال د پنبې ارزښت یې لږ کم او نور الحمدلله بزګر ښه دي او غوښتنه هم ترې نه دا ده مطلب چې نور هم د افغانستان په دې اقتصاد کې په دې صنعت کې لږه خواري وکړي او جارو باسي نو هر څه به ښه شي. او دلته مسله لږ د اوبو کمبود شته دی او اوبه به انشاءالله برابر شي. خو دغه بعض ځایونو کې ټیولونه شیشې سولرې لګېدلې شیشې دي، په همدغې وجه باندې بزګران هم بس لږ اقتصادي مشکلات لري، خو بیا هم الحمدلله ښه هغه حاصل د چې وګوري پخوا په پرتله د پنبې حاصل ډېر ښه شوی دی اوس. نو په همدې خاطر باندې بزګرانو ورته لږه مخه کړې ده او پنبه ماشاءالله ښه ده انشاءالله په دې افغانستان او په خصوصا په چاپلیر کې نو ښه پنبه راغلې ده الحمدلله. الله نه راضي یو او تقریبا د 13 کالو په پرتله باندې سکهال چې دی د پنبې حاصلات یو په 2 چنده زیات شوي دي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله الله دې جنت ډېره مننه. آزادۍ پیغام دی لاړو تر تا زار 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 وطن زار 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 وطن زار زار. زما هیواد یا میهن من خبرونې درنو مینوالو، د خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. تاسې د چپرهار ولسوالۍ د یو شمېر بزګرو کروندګرو خبرې واورېدې، دا چې سږکال په ننګرهار کې په څومره ځمکه باندې پنبه کرل شوې ده او د پنبې د حاصل هغه اټکل څومره ده. نو د خبرونې وروستۍ برخه ده. اوس به د دې ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ له قدرمن رئیس مولوي محمد ولي محسن څخه واورو. سږکال ننګرهار ولایت کې 22 ولسوالیو کې په 1902 هکتاره ځمکه کې پنبه کرل شوې چې اټکل له مخې 3110 ټنه تولید ولرو او تیر کال په 21 ولسوالیو کې پنبه کرل شوې وه یعنې 2895 هکتاره ځمکه کې کرل شوې وه
چې 4928.6 ټنه حاصل یې ورکړی و. اوسه کال په دغه برخه کې مالوچ او خاص کار پنبه کمه کرل شوې ده. وجه او کمبود وجه دا دی چې څه ناڅه سږکال وچکالي وه او بل دا چې بزګرانو دهقانانو د سابو او خاص کار سبزیجاتو د کر کلي ته مخه کړې ده، ځکه هغې عاید څه ناڅه د مالوچو یعنې پنبې په پرتله هغه عاید یې ښه دی، نو ځکه خلک زیاتره خلکو په دغه کار کې خلک مصروف دي. د آزادۍ پیغام دی لاړو درته زار 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 وطنه زار 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 وطنه زار زار ګرانه وطنه جوړوم د لاله زار 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 وطنه زار 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 وطنه زار زار. درنو لیدونکو، تاسې زما هیواد یا میهن من خپرونه ننداره کړه. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې چې بلې سیمې ته به ځو، تر هغې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.